ګوره زنا لو ګناه ده او شراب خوړل لو ګناه ده او غلا کول لو ګناه ده او لمونځ پرېښول لو ګناه ده، لیکن بعینه په دغه شکل باندې یو مسلمان ته تکلیف رسول، یو مسلمان ته بد خبره کول، د یو مسلمان لار ورته خرابول، د یو مسلمان لار ګنده کول، د یو مسلمان سره داسې همسایتوب کول چې هغه ستا د همسایتوب سره په تکلیف سي، نو په دغه شکل باندې لکه شراب و زنا چې څومره ګناه ده دام هغومره ګناه دي، د دې او د هغې په مابین کې فرق نشته. خو زموږ په محل کې که یو سړی شراب خوري نو ټول خلک به یې په مخه واخلي، که یو سړی پر زنا باندې ونیول شي ټول خلک به یې په مخه واخلي، لیکن یو سړی په دې محل کې بده ګزاره کوي، یو سړی په دې کور کې بده ګزاره کوي، یو سړی په همسایتوب کې د خلکو سره بده ګزاره کوي، دا زموږ د دین سره ناپوهي ده، موږ هغې ته په بېدینه باندې نسو ویلی. حالانکه پیغمبر علیه صلات وسلام د حدیث څخه معلومیږي چې لکه دا چې څومره ګناه ده هغومره ګناه ده، لیکن هغه د دې څه سخته ګناه ده ځکه دا د الله حقوق دي. لمونځ دې پرېښوی د الله حق دې ضایع کړي، روژه دې پرېښو د الله حق دې ضایع کړي، زنا دې وکړه نعوذ بالله د الله حق دې ضایع کړي. الله تعالی د خپلو حقوقو متعلق ډېر سخي دی، هغې په ډېره اسانه چې سړی و الله ته پښیمانه سو الله تعالی دستي ورمعافوي. لیکن که یو مسلمان ته ښکنځل وکړو، یو مسلمان دې زهیر کوي، د یو مسلمان سره دې غلط همسایتوب وکړي او د یو مسلمان سره دې په قرابت کې دوکه او چم وکړي، دا د بندگانو حقوق دي او د بندگانو په حقوق کې چې در څو پورې هغونه یې معاف کړي د هغه وخت الله هم نه معافوي.